د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. موټر چلاونکي وایي انګور اډه کې مسلګونه بار وړونکي موټر بند پاتې دي. موټر چلاونکي وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې له پاکستان سره نښتې سوداګریزه لویه لار انګور اډه کې سلګونه بار وړونکي موټر له تېرې څو ورځې راهیسې د پولې د غاړې ته بند پاتې دي. دوی وایي د پاکستاني پولیسو له لوري هغه هیواد ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي چې موټر چلاونکو او سوداګرو ته یې ګڼې ستونزې راولړې کړې دي. د برمل ولسوالۍ انګور اډه کې د پولې د غاړې ته د سلګونه ولاړو موټرو چلاونکي وایي له تېرې یوې اونۍ راهیسې موټر ولاړ دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. برمل ولسوالۍ کې د بار وړونکو موټرو د اتحادیې مشر سید محمد وایي افغان حکومت باید د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي، ځکه پاکستاني لوری په قصدي ډول هم د افغان سوداګرو او موټر چلاونکو د زیانمنولو لپاره د ډول غیر قانوني عمل ته ملا تړي. نامعلومو وسلوالو د کابل په 5مه ناحیه کې د یوه پیلوټ په ګاډون 2 کسان په ډزو وژلي دي. یوې سرچینې ویلي چې دا پیښه پرون د 5مې حوزې اړوند فضل بیگ سیمه کې د راهنمایي معاملاتو په یو دفتر کې رامنځته شوی او د یاد دفتر څښتن هم ټپي شوی دی. امنیتي چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته اعلان خبر ده چې افغان مېرمنې وایي د سولې په خبرو کې د ښځو حقونو ته پام وشي. د سویل ختیځ د 4 ولایتونو پکتیا، لوګر، پکتیکا او خوست ولایتونو ښځو په ګردیز کې د سولې مذاکراتو اړوند یوه غونډه کې وویل چې دویم پړاو خبرو کې باید اوربند ته لومړیتوب ورکړل شي. دوی وایي د سولې په پروسه کې د ښځو رول مهم دی او غوښتنه کوي چې په دغه پروسه کې هغه مېرمنې هم شامل کړي چې د کورنۍ غړي په جګړو کې له لاسه ورکړي دي. پکتیا کې د ښځو شبکې مشر زرغونې همت وویل چې د سولې په خبرو کې د ښځو، ځوانانو، قومي مشرانو او هغو کورنیو ته برخه ورکړل شي چې په جګړه کې قرباني ورکړې ده. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.